یو شمېر ورزشکارانو خپل ستونزې د حل په موخه د ولایت مقام د دفتر رئیس سره شریکې کړې. په دې ناسته کې چې نن چهارشنبه د لړم پر 22مه نیټه له غرمې وړاندې ترسره شوه، پر مهال د دفتر رئیس فرید احمد مارزک سربیره، امین الله ناصري او راغلو ورزشکارانو ګډون کړی و. د راغلو ورزشکارانو په استازولۍ د ورزشکارانو د ټولنې مشر احمد شاه صدیقي د دفتر رئیس فرید احمد مارزک څخه مننه وکړه چې تل د دوی ستونزې د حل په موخه اورېدلې دي. نوموړي وویل په لغمان ولایت کې ټولو ورزشکارانو د خپل حکومت او ولایتي ادارې د کړنو څخه حمایت ترسره کړی دی. هغه د جمنازیم د جوړولو ترڅنګ د دفتر رئیس څخه غوښتنه وکړه چې یادو ورزشکارانو ته د هڅوګنې یوه قانوني نمره هم ورکړي ترڅو د دوی ستونزې راکمې شي. په ورته مهال دفتر رئیس فرید احمد مارزک راغلو ورزشکارانو څخه مننه وکړه چې خپل ستونزې د حل په موخه د ولایتي ادارې له رهبرۍ سره شریکوي. نوموړي راغلو ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولو غوښتنو او ستونزو ته به د قانون په چوکاټ کې په خپل وخت رسیدګي وشي. په یاده ناسته کې د دواړو خواوو څخه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم د حل په موخه خبرې وشوې.